د پخوانیو پوځیانو په اړه تازه او نوی خبر. په ننګرهار کې یو شمېر پخواني نظامیان طالبان مو په زوره کورونه غصبوي. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې له څو ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې د طالبانو د درېیمې لوا د کسانو لخوا د دوی د کورونو غصبول چې په تیرو حکومتونو کې ورته ورکول شوي وو پیل شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو کسان د دوی د کورونو توکي ورته بهر غورځولي او غواړي په زوره یې ورنه ونیسي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي اویزونو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکول شوي او د پخواني ولسمشر حمید کرزي د واکمنۍ پر مهال د هغه وخت له دفاع وزارت نه د ملکیت سندونه هم ترلاسه کړي دي. له دوی څخه یو تن یې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل موږ په 2 قسطونو کې پیسې ورکړې او د ملکیت سند مو هم ترلاسه کړی، خو اوس د درېیمې لوا منصبین راغلي خلک په زور له کورونو باسي. وایي تاسې لاړ شئ چې موږ خپلې کورنۍ راولو، هغوی په میدان پاتې دي. یو بل پخوانی پوځي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته خبره کوي او وایي موږ 40 کاله دې کورونو کې ژوند وکړ، خو اوس دوی هیڅ زموږ پر اسنادو باور نه کوي او په خپل زور یې موږ له کورونو ویستلي یو او بې برخلیکه پاتې یو. د دغو پخوانیو پوځیانو د معلوماتو له مخې دا کورونه چې په جلال آباد ښار کې د پخواني قلو اردو د فامیلیانو په نوم دوی ته ورکول شوي وو، دا مهال له 100 زیاتې کورنۍ پکې ژوند کوي. یو شمېر سرچینو ځینو ویډیوګانې چې ادعا کېږي د همدې پخوانیو پوځیانو د کورونو دي ازادي راډیو ته رالیږلي چې په کې لیدل کېږي د ځینو کورونو توکو بهر راویستل شوي دي.